کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. په دې باندې پوه شئ چې مثال څنګه موږ یو کالم ورزیاتوو. اوس راځو د الټر ټیبل په واسطه د اډ کالم په کمانډ په واسطه په دې باندې سنټکس په واسطه باندې موږ چک نور زیات یو نه زیات کالمونه اضافه کوو. ټیبل کوم یو ټیبل student الټر ټیبل student ورته هم چې اډ کا چک کالم ورته اډ کا کوم کالم د چې ایج ورته هم چې ایج انټیجر او ډیفالت والومو سره اضافه کوم. کالم رولز هم همدلته ورسره چک کوم اضافه کوم. ورته هم چې 18 په دې شکل سره. اوس راځم بیا ورته هم چې اډ که یو بل دغه سره مثال که بل فیلډ ورسره اضافه کوم نو د دې نه وروسته به څه وکړم دغه به کامه به آخر کې ور اډ کړم. بیا ورته هم چې کالم اضافه کړه د چې په نامه باندې ورته هم چې فون یا د تلیفون نمبر په حساب باندې ورته لیکم چې فون نمبر ورته لیکم 4 څو کرکټره مثال 10 کرکټره د فون نمبر راته اضافه کړه. اوس دلته سیمیکولن که نور اضافه کوئ کالمونه اضافه کوئ دلته ورته فقط اډ کالم ورته ووایئ. دلته الټر ټیبل هم ورته ویلی دی اډ کالم. په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې زیات کالمونه په دې کې اضافه کړئ. اوس دا اصل کوم ورته هم چې رن دا کوډ رن کوم مثال دلته کوم مشکل رانه کړ دا فیلډونه په دې کې اډ شو. که زه راشم سلیکټ سټوډنټ کومه مثال دلته وګورئ دا فیلډونه ګوره په دې کې اډ شوي. ډیفالټ ویلیو ورته څه کړې ده اضافه کړې ده. زه دلته که دا ریفرش کړم دا ټیبل دیز کې ریفرش کړم دیز کې هم دا کالمونه چک کولی شئ کتلی شئ. ریفرش راځمه مثال په دې ټیبل کې ګوره دا کالمونه چې اضافه شوي دي تاسو دلته څه کولی شئ کتلی شئ. نو دا چې مثال د یو مخکې تیر درس کې مې ویل چې یو کالم اضافه کړو. په دې درس کې مې ویل چې مثال د یو نه زیات کولی شئ چې 10 12 20 یا څومره چې تاسو د هر لاین پسې ختمیږي مثال هر یو کالم چې اډ کوئ دلته ورته کامه ورکوئ. که د دې پسې دغه اډ کوئ کالم نو کامه ورکوئ. که نه یې اډ کوئ نو بیا به کامه نه ورکوئ. همدې شکل باندې به پرېږدئ. دا و چې مثال څنګه تاسو د یو نه زیات کالمونه په یو ټیبل کې ورزیات کړئ. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.